او الله دې نه کړي الله دې نه کړي که دې سړک له یو ځل راغلی نو که بیا دې چلی که دې چلی او که تی چلی دا نقصان به چېرته ځي رحمان الله دی څنګه یار اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه یار اختر دې مبارک شه څنګه چل یار خیر دی شکر دی ښه شکر دی خپله څنګه یې زه خو بالکل ټیک ټاک یم ستا دا ګاډی خو ظالمانه داسې شور کوي مال که چېرته ژرندې ته راننوتو په لږه راوله لګو او دا دغه لږ وګوره دا اوس چې کوم دی که نه په موړه باندې راختو سلنسر دلته نه مات شو دا اوس مات شو دا اوس پورې قسم دم و څنګه چېرته جنازې له روان یې څه نه دلته ترو که راغلو غوښه مو راوړه غوښه اوس زه خپل کور ته روان یم کوم ځای مونږ داسې به چکر سره یاد شیخ آباد و مونږ سره یاد دا ماحول به وګورو چې څنګه چل دی که نه د کلیواله جنکۍ به راغلي دا به وګورو صحیح سر 3 کسان په یو ګاډي یې نو او دویم نو دویم بل کس دی بل نو ملګري ترې هغې به شو روان نو تاسو خو بچې سم رالوځئ یار دا څه چل دی دا دا ډرایور دی څنګه نه سم په هوا کې روان بل ډرایور دی نو تا ته پته شته لږ رانږدې شه که نه مړه د غټ اختر ورځ ده اورې درېیمه ورځ ده او الله دې نه کړي الله دې نه کړي که دې سړک له یو ځل راغلی نو که بیا دې چلی که دې چلی او که تی چلی دا نقصان به چېرته ځي رحمان الله دی زموږ مور او پلار له موږ تکلیف شو که نه تاسو په دې سوچ نه کوئ ولې نه صحیح خبره ده تی خو مشر یې که نه واه واه مونږ د الله په بروسه باندې راوځو انشاءالله چې په قسمت کې دي که نه هر څنګه به دغه کوي دا بس یو بهانه شي دا یو بهانه شي دا درد او دا چې مرګ په قسمت کې که نه هر څنګه به راځي تندک په وخوري مړ به شي چې قسمت کې دي مرګي نو بس دا دنیا باندې ختمه شي که نه چې کله په دې دنیا باندې دا نه ختمه شي بس داسې یو بهانه شي الله پلانکي چې کوم دی که پلانکي ویشتی دی چې ګورې الله پلانکي چې کوم دی که سکېډر نه یې کړی پلانکي څنګه دا سره کړی دی پلانکي دا بس هسې یو بهانه شي د الله په قسمت د دې څه دریاب نه لاندې دا توړه ولې لاندې سیده نه کې د الله په قسمت خو روتې الله په بروسه خو روتې صحیح ده ولې نه منو که نه اوس ته څه ویل غواړې بچیه زه دا وایم الله پاک دله عقل درکړی دی مور به دې وي پلار به دې وي په هغې د اختر مه غم کوه ښه وایه شکر صحیح شو انشاءالله دا یو دوه ځوانان نور راغلل څنګه یار اختر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شه ته څنګه یار خیر دی تاسو خیر دی ها جی خیر جنازې له خو نه یې روان نه جی نه ډېر تیز نه یې نو په سوري دی ګاډي ته وګوره ما خو 40 نه داسې اواز پېټ نه ها دا نور د هلکان دوه دوه درې درې خپل سور روانې جی کوم ځای ډریوینګ خو دومره نواره موږ روان 2 پیرې بچ کړم کسان نور را باندې ګاډي ته بچ مارې ځان بچ کړ اچي در باندې ځان در باندې په زور وي روان ډریوینګ کوي لکه پکار دي داسې ډریوینګ نه پکار مونږ خو خپل لکه دلته یو مریض لا راغلی و پېښور ته لیډینګ ته مونږ خپل لار باندې وکتل د ګاډي روان ډریوینګ کولو خان خوګم شو د دې موټر سایکل لکه د اختر ورځ د زوی ماسې نه د اختر باندې غم نشي نه نه جی نه صحیح خبر ښایسته ځوانان یې مور پلار به مې په کور کې اورې او چې الله دې نه کړي په ما ته ګوټه خپه ورننوځې نو د اختر به په هغې غم شي صحیح ده که نور د اختر ورځ ده مزې کوئ ښه زه الله مو مل شه څنګه علی جی اختر مبارک خیر دی مبارک تاسو مبارک شه خیر دی شکر الحمدلله دا راته ووایې دا خلک سم الوځي خیر خو دی که نه بجی اختر خوشحالي ده که نه نو دا خو نه دي پکار چې دا الوځي دې له په قلار تل پکار دي د خپلې زندګۍ خیال ورته پکار دی ځکه چې یو سړی د کور روځي نو په ډېرو امیدونو روځي د مور پلار دوی وي رورې وي خورې وي او دې خدای مکه اکسیډنټ وکړي یا دته څه نقصان ورسي او په کور کې هم غریبي د پیسو د رقم نه لګي بیا خلکو پسې په قرضدار پسې ګرځي دې له پکار دي چې په حوصله ګرځي په قلار ګرځي پښتانه دي ښه خلک دي غیرتمند خلک دي نو دې له کار هغه پکار دی چې د پښتو د غیرت ښکاري د بې وقوفتوب کار ولا نه دی پکار بې وقوفتوب کار ډېره مننه الله دې مل شه ډېره مننه الله دې مل شه دا قدرمنو دا 4-5 ځوانان دي بل باندې اختر دې مبارک شه یار اختر مبارک شه اختر مبارک شه خطیب مشر څنګه یار خیر دی جی شکر دی سم جاز دې روان کړی دی نو مسکه نو نه نو 1 2 3 4 کسان او
کوم ځای نه راغلی پېښور نه چېرته روان یې مرزو ته مرزو ته او ما خو وایي که چېرته جنج منج کې خوشې مړه حجن شنوي خوشي داسې روان یو په چکر باندې بیا مې ویل که څوک مفت چیني ورکوي ښه ښه دا ولې یار تاسو دومره تیز ولې ګرځئ مونږ خو ډېر سلو روان یو تیز خو نه وو ښه په سر باندې او دا موټر سایکل د څو کسانو لپاره جوړ دی بس دې باندې خو پنځم راځي شپږم راځي او بس څلور صحیح دي بس اوس دغه شو بس ملګري و ترور زامن بس راغلي دا ډېره ګرانه نه ده نه دا خبره خو صحیح ده خو قانون مطابق باندې لکه موټرسایکل باندې چې روان دي 2-3 کسان دي نه زیات نه وي دوه درې او جی 2 کسان ته سوچو که ستا نو مرزو یې ښه پېښور یې ستا مور پلار رونه خویندې دا به د اختر په ورځ کور کې ناست الحمدلله کام قبیله به دې وي او الله دې نه کړي الله دې نه کړي کوس روغ غورځېږي او مات ګوټ کور ته ورشي نو څه به وایي بالکل او جی خامخا خفه کېږي مور او پلار دي لږ ورشه کاکونیه دا یو ډېر کاکونی غوندې ځان سره کېنولی دی ته چېرته ځې دوی سره زما دوی سره چېرته ځې مرزو ته مرزو ته څه لسه میله میله ده څه نه هلته خپلو کره ځو خپلو کره ځې ټول رشتهداران یې نو تا کور کې تپوس کړی دی چا نه مور نه مور ته دا ویلو چې مونږ په یو موټر سایکل 4 کسان ځو بس ورته مو ویل هغې چې اون کونج کې کم کسان ناستو غونډو په مخ کې دا بس موټرسایکل هم راوښکلو هغوی ته پته وه همدې کې رالو هم په دې موټرسایکل رالو مور دا نه څه چپی مپی واغېسته که نه نه جی اول ګران یې وته زه الله مل شه قدرمنو دا پښتانه ماشومان دي ځوانان خو ورته نشم ویلی خو الله دې د دې مل شي